ننګرهار پوهنتون کې د لړم په 26مه په کورنیو بازارونو کې د اسعارو چلښت ستونزې او حل لارې تر سرلیک لاندې یو ورځنی علمي کنفرانس ترسره شو. د یاد کنفرانس پر مهال ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل چې په هیواد کې د کلدارو بندیدل د جګړې بندیدل او د انکشاف رامنځته کېدو په معنا دی او ختیځوال باید د افغانیو بشپړ چلښت په موخه ایماني او اسلامي مسؤلیت ترسره کړي. نوموړي ویل چې ډیر ژر به د ختیځون مسؤلینو په همغږۍ په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د افغانیو بشپړ چلند په موخه به یو ځل سره اقدامات پیل شي. هغه زیاته کړه چې په بهرنیو هیوادونو کې د اسعارو تبادله یوازینی په بانکونو کې کیږي، خو زموږ په هیواد کې لا هم په غیر قانوني ډول په هر ځای کې د اسعارو تبادله کیږي چې د دې کړنې د افغانیو بشپړ چلښت پر وړاندې ستونزې پیدا کړې دي. ننګرهار والي وایي چې د افغانیو په ارزښت هلته زیاتیږي چې په روزمره راکړه ورکړه کې کارول زیات شي او ډیر ژر به د بشپړ کارولو په برخه کې ټول قشرونه په جدي ډول عملاً کار پیل کړي. د ننګرهار پوهنتون او بالخاصه د اقتصاد د پوهنځي د قدرمنو استادانو ټولو نه مننه کوم چې نن یې د ډېر یو مهم مسلې په باره کې د علمي کنفرانس جوړ کړی دی. نو زه مننه کوم او تاسو ته مبارکي وایم چې اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې کلدارې باید بندې شي. د کلدارو بندېدل په حقیقت کې د جنګ بندېدل دي. د کلدارو بندېدل په حقیقت کې زموږ هغه جنګي فرهنګ له منځه وړل دي او په یوازې د ثبات، د امن او د سولې فرهنګ راجوړل دي. دا زموږ او ستاسې د ټولو ملي وجیبه ده چې موږ باید کلدارې بندې. دلایل هېڅ بدل نه خوري. اوس هغه ارزښت چې کلدارو خپل د لاسه ورکړی دی په اقتصادي لحاظ باندې استادانو په دې باندې بحث وکړي چې افغانۍ باثباته ده، زموږ او ستاسې ملي هویت دی او اقتصادي موږ او تاسې لپاره ګټه کوي. نو یو وخت کې که ستاسې یاد کړي چې دا پخوانۍ پیسې چې وې خلکو فکر کوي چې دا له منځه نه شي تللی او ډېر تاوان به وکړي. هماغه ده چې هغه د منځه لاړې او افغانۍ نوې چاپ شوې. د افغانۍ ثبات هغه وخت کې نور ښه کېږي چې موږ او تاسې زیات استعمال کړو. ځکه تقاضا چې ورته زیاتېږي، عرضه او تقاضا مسله ده. څومره چې افغانیو استعمال اضافه کېږي، تقاضا اضافه کېږي، هغه ثبات پیدا کوي. نو په دې خاطر دغه وخت اوس را رسېدلی دی. دې باندې موږ یو مجلس څو ورځې مخکې د اتاق تجارت، د صنایعو د خونو تجارانو سره، د اصنافو سره، مدني ټولنو سره او خپله مختلفو اړوندو ادارو د بانک سره موږ درلوده چې په څه شکل موږ کولی شو چې د دې مخه ونیسو. خوشبختانه د دولت حمایت هم شته دی او موږ داسې فیصله وکړه چې که چېرې افغانۍ موږ کلدارې بندوو نو باید په ټول زون کې یعنې 4 ولایتونو کې همزمان دا باید بندې شي او دې لپاره یو شریک پلان ته ضرورت دی. نو سبا ته موږ د 4 ولایتونو د والي صاحبانو مجلس ته په همدغه موضوع باندې او هغه عملي تدابیر چې کوم یې ورته په نظر کې نیول شوي دي هغه به عملي کوو. دومره ستونزمن کار هم نه دی او خلک هم دې دا تشویش نه کوي چې ولا موږ به تاوان وکړو. نه، خلک به ګټه هم کوي، دا به بندېږي. که چېرې څوک یې مخالفت کوي لږ به جدي اقدام وکړو. نو دا د دولت پالیسي ده، زموږ او ستاسې ټولو آرزو ده او دا یو شرم قصه هم ده. په نوره دنیا کې چې تاسې ځئ افغانۍ د اعصاب بدلوئ په محلي کرنسۍ باندې یا پیسو باندې، اول د دې تبادلې دغه ډېره مشکله وي. یعنې معنا دا چې ته باید بانک ته لاړ شې یا مشخص هغه صرافیو ته لاړ شې چې هلته هغوی جواز لري. نو دا هر ځای کې نه وي، ته مجبورېږي چې مزل ورپسې وکړې، تکلیف ورپسې وکړې او بیا پیسې بدلې کړي. متاسفانه دلته دا حالت داسې راغلی دی چې د هر دوکان په مخ یوه غرفه د تبادلې د اعصاب موجوده ده. دا په خپله یو نوع غیر قانوني غیر کار دی. یعنې دا هم مخه نیول کېږي. پمپونو کې باید په کلدارو تیل وانهچول شي،
ترانسپورټ دی تګ راتګ موږ تاسې کوو د ولایاتو ترمنځ د هغه باید په افغانۍ شي. اوس تقریبا افغانۍ شاید چې 50% اوس رواج خپله پیدا کړی، یعنې خلک یې اوس اخلي. هغه مشکل چې څو کاله مخکې و هغه اوس نشته دی. نو ارزښت د کردار راټیټ شوی دی، دا باید عملي شي. نو ډېر داسې مختلفې طرحې شته دی. نو زه د تاسې نه فقط مننه کوم د استادانو نه، او عامه پوهاوی یوازې کافي نه دی بلکې عمل کافي دی. دغه موږ او تاسو چې په دې تالار کې ناست یو دا ټول باید همدا د نن له ځان سره تعهد وکړو چې کردار یې نور نه استعمالوو. که چېرې موږ همدغسې وکړو دا کورنیو ته رسولی شو، خپل کلي ته یې رسولی شو، ځکه چې پوهه خو شته دی. زه زیاتره دا ډېر بحث کوم همیشه په هغه کې چې دا پوهه زموږ په عادت څنګه بدله شي. تر څو چې پوهه په عادت بدله نه شي یوازې پوهه هم کافي نه ده. په دې ټول پوهېږو چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی، ګټه لري، باید استعمال کړو. اما ولې یې نه کړو؟ نو دلته اراده پکار ده، عمل پکار ده، تر څو چې په شریکه باندې د دې مخه ونیسو. زما د رسنیو نه، د ټولنیزو رسنیو نه، د خصوصي سکتور نه، د اصنافو نه، تجارانو نه، ټولو نه زما دا هیله ده چې د دې کردارو د بندېدو لپاره بې له دې چې موږ د فشار نه کار واخلو، ځکه باید فشار ته موږ مجبوره نه شو. که مجبوري وه هغه جدا مسله ده، خو عامه باید مجبوره نه شو. په خپله خوښه باید په اخلاص باندې د دې مخه باید ونیسو او افغانۍ استعمال کړو. نو زه نور وخت نه نیسم، تاسو ته ښه ورځ غواړم، ښه کنفرانس غواړم، او زه یقین لرم چې استادان به ښه نظرونه ولري او د دې په عملي طرحې هم مهمې دي. نو زه ستاسې تر شا ولاړم او په دې کې تاسې باید ما سره مرسته وکړئ، ځکه یو بحث دا دی چې په ننګرهار کې یا په نورو ولایتونو کې یو تعداد کسان کوشش کوي چې یو والي څنګه ناکام کړي. صحیح ده، والي به ناکام شي، وظیفه نه وظیفه، خو ګټه یې شي. موږ باید والي کامیاب دا فکر باید ځان سره پیدا کړو، ځکه والي خو شخص خو چندان مسله مهمه نه ده، اما دې کې د نظام کامیابي ده، دې کې د سیستم کامیابي ده. که چېرې والي موفق او ښه خو نظام کامیابیږي ورسره، او که ناکامیږي نقصې بېرته خلکو او نظام ته رسېږي. نو په دې خاطر باندې موږ باید د یو بل د کامیابۍ لپاره کار وکړو، نه د یو بل د ناکامۍ لپاره. په هر صورت باندې زموږ اراده عزم همدا دی چې ننګرهار کې به د فساد په ضد مبارزه کوو، د غیر قانوني کارونو په مقابل کې مبارزه کوو، د امنیت تامین لپاره، ځکه دا ټول سره نښتي دي، د حکومتولۍ د ښه والي لپاره، د اقتصادي رشد لپاره، دې لپاره په شریکه سره کار کوو. نو هیڅ والي، هیڅ اداره، حکومت دا ځان ته کار نشي کولی تر څو چې ټولې ادارې، ټول مؤسسات او ولسونه د حکومت ملاتړ ونه کړي. که امنیت دی، که اقتصادي رشد دی، که ملي مسایل دي، دا ټول دې کې د ولسونو او د ټولو رول زیات مهم دی. ننګرهار پوهنتون تقریبا ډېر کم وشو، زه تګ راتګ ورسره لرم، یعنې 360 درجې تغییر کړی دی، هم د ظرفیت په لحاظ باندې څومره استادان اوس ډاکټران لري، ماسټري لري، او څونه لګیا دي د تحصیل لاندې دي، د محصلینو هغه کیفیت د زده کړې ښه شوی دی. اوس دلته ریسرچ کېږي، تحقیق کېږي، په ملي مسایلو باندې بحث کېږي، ملي ورځې او مسایل لمانځل کېږي په ښه شکل باندې. دا په خپله یو لوی تغییر دی. نو زه داسې ټول نه مننه کوم چې ډېر باره کې هلې ځلې کړي دي، زحمتونه مې ایستلي دي، تکلیف مې ایستلی دی، او تهدیدات هم زه پوهېدلم. یعنې داسې نه ده چې همدغه ننګرهار پوهنتون ته زه څو کاله مخکې راتلم، همدلته یوه طرحه زما په ضد دلته جوړه شوې وه،
ناکام شو نتیجه ونه کړله نو داسې مسایل شته دی خو موږ به خپل همت د لاسه نه ورکوو عزم هغه پاکي او صداقت او دا شیان زیات مهم دي انشاءالله په شریکه به سره کار کوو او دې هدف لپاره چې کلدار یې رواج کړو انشاءالله په شریکه به سره کامیابي وو او دا یوازې د حکومت کامیابي نه ده اوس هسې ټولو شریکه کامیابي ده د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهاند دکتور خلیل احمد بهسودال وویل چې په نننۍ کنفرانس کې د اقتصاد پوهنځي په زیار جوړ شوی چې موخه یې په کورني بازار کې د افغانۍ او چلښت ستونزې او حل لارو باندې خبرې کول دي نوموړي ویل چې افغانۍ ملي هویت دی او د بشپړ چلند په موخه یې دوی طرحې جوړې کړي چې د کنفرانس پر مهال په ګډونوالو سره شریک شي نن یو مهمه موضوع چې دا زموږ د هېواد یو ستونزه ده او هغه د اسعارو د چلند او د ترویج موضوع ده دغه موضوع لپاره یو علمي کنفرانس د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د محترم رئیس صاحب د هغوی د فرهنګي کمیټې د مشرانو او ټولو محترم استادانو په مټ سره دغه علمي کنفرانس دلته ترتیب نیول شوی او دا مهمه موضوع ده چې افغاني پیسې افغاني کرنسي زموږ ملي هویت ده دا په هر افغان باندې دا حق لري دا مونږ باندې فرض ده چې د دې کرنسي په ساتلو کې تقویت کې او ترویج کې باید مونږ خپل فردي مسؤلیتونه وپېژنو لکه څنګه چې تاسو ټول پوهېږئ چې خوشبختانه ګران هېواد د ملګرو ملتونو د سازمان یو عضوه ده د ساک د سازمان عضوه ده د ایکو د سازمان عضوه ده فلزي او کاغذي کرنسي لري فلزي او کاغذي کرنسي نړیوال او بینالمللي اعتبار لري ولې دغه اعتبار ته موږ صدمه ورسوو یا آسیب ورسوو موږ تاسو ټول پوهېږو چې یو هېواد کې چې دېرش یا څلوېښت کاله دلته مسلسله جګړې موجودې دا د جګړې اختلاطات دي چې اوس موږ خاصتا په مرزي او سرحدي ولایاتو کې د ګاونډیو هېوادونو د کرنسي څخه په راکړه ورکړه کې بازار کې موږ ګټه اخلو دا د جنګ اختلاطات دي موږ باید څنګه وکړو چې دغه لویې ستونزې څخه موږ لاره ورته خلاصه کړو تر څو چې خپله هغه زموږ اساسي کرنسي چې ده په بازار کې چلند پیدا کړي زه فقط دغه برخه کې دوه خبرې کوم نور محترم استادان د اقتصاد پوهنځي مشران استادان په دې برخه کې طرحې لري او وړاندیزونه لري او امیدوار یم چې د ننګرهار محترم والي صاحب او نور مشران د دې طرحو په عملي کولو کې دوی سره کومک وکړي تر څو چې دغه لویې ستونزو سره مونږ لاره ورته هرواره کړو زما خبره دا ده چې اصلا یو هېواد ته چې باندنی آثار داخلیږي دا د ورود یا د داخلېدو لاره باید دلته تعقیب شي دا بینالمللي اصول ده چې کله بهرنی کرنسي داخلېږي دا باید په بندرونو کې او سرحدونو کې دا ثبت شي راجستر شي د کوم اشخاصو څخه لخوا دا پیسې داخلېږي دا اشخاص باید معلوم شي اهداف یې باید معلوم شي او زموږ بانکونو ته باید دوی ټکس ورکړي بله مهمه خبره دا ده چې یوه ستونزه چې د افغانۍ د ترویج مخه نیولی د افغاني بانکنوټونو کمبود او کموالی د بازار کې دغه برخه کې باید توجه وشي نور زه په دې برخه کې سوال نه غواړم ځکه استادان دې برخه کې کنفرانسونه او سیمینارونه لري دوی به خپل هغه طرحونه دلته دوستانو سره شریکوي زه یو ځل بیا تاسو ټولو دوستانو ته د دې علمي کنفرانس راتګ لپاره ښه راغلاست وایم او الله پاک وکړي چې دغه طرحې چې زموږ استادان وړاندې کړي حداقل د دې ستونزې په کمولو کې موږ سره مرسته وکړي په ننګرهار کې د افغانستان بانک رئیس احمدزی توحیدیار ویل چې د افغانیو بشپړ چلند په هغه صورت کې ممکن دی چې د کلدارو مخنیوي وشي پلور او پیرودنه په افغانیو ترسره شي نوموړي د افغانیو کارول او ګرځول د پاسپورت او تذکرې په څیر اړین وبلل او له هیوادوالو یې غوښتنه وکړه چې د دغې ملي هویت او سند معتبر کولو کې خپل رسالت ادا کړي هغه د ننګرهار پوهنتون له مسؤلینو او استادانو غوښتنه وکړه چې یوه جامع طرحه ورسره شریک کړي ترڅو په پلي کولو سره یې د کلدارو مخنیوی وشي او د افغانیو بشپړ چلند ته زمینه برابر شي اوس چون موضوع داسې یوه موضوع ده چې زه اړین بولم چې علمي اکادر او علمي شخصیتونه په دې کې خپل نظر وکړي که یو لنډ نظر په موږ تاسو وکړو دې کې کمیسیون جوړ شوی و په 1880 کې
هغه دیارلسمه مصوبه او په هغې کې کار کړی عوض د دې چې هغې تخنیکي اړخ بدل شوی وی هغه ټول د منځه لاړ هر یو عمل هر یو کردار چې هغه د علمي پایلو نه وروسته توشیح شي هغه دومره مورد ملاحظه نه وي چې هغه لغوه شي د هغې په تخنیکي اړخ باندې باید علمي اشخاص تجدید نظر وي زما په اند داسې یو مرحلې ته د کمیسیون نتایج رسېدلي وو چې دوکاندار د خارجي اسعارو باندې پیر او پلور جرم باندې دا د دې ایجابي اړخ منفي اړخ دا و چې هغې کې پلورونکی یا پیرودونکی متضرر و هر قانون چې تطبیقېږي یو اړخ به متضرر کېږي پرون د کونړ والي صاحب سره ناست وم موږ به داسې حرکت کوو چې د ملت او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد نه شي نو هغه وویل چې د دولت څخه ډېر دښمنان او سنا یې په غاړه پرته ده داسې دښمنان او مملکتونه یې تر شا ولاړ دي داسې دښمنان دي که دومره نور پیدا شي او ډېره فاصله پیدا شي زه نه غواړم چې څوک دا وچ دا د هغه قاطع تصمیم دی ناممکن هېڅکله نه دی مستحیل هېڅکله نه دی دا کار که چېرته موږ سره الله دې د پوهنتون رئیس صاحب ته او د اقتصاد رئیس صاحب ته اوږده عمرونه د نیک عمل دپاره ورکړي تصبح دې دې تر سترګې بلاړو چې همدغه د علمي شخصیتونو هغه کوم چې د دوی د مغزو محصولات دي کولی شي چې دې فادلې ته د پای ټکی کېږي موږ 14 کاله عامه پوهاوی وکړو هر سړی چې پاڅېږي تلویزیونونه څوک نه تعقیبوي راډیو څوک نه تعقیبوي اخبار څوک نه لولي خو دا وایي موږ ته چې تاسې ولې عامه پوهاوی عامه پوهاوی چې څومره موږ کوو بیلبوردونه وګورئ تاسې تلویزیونونه وګورئ تاسې راډیوګانې وګورئ اخبار وګورئ والي صاحب د جهان مننه کوم اولنی شخصیت دی په والیانو کې چې د راتګ سره د فیسبوک له لارې د خپلې پاڼې نه غوښتنه د عامو هټیوالو نه وکړه او د عامو د سني شرق د باشندګانو نه غوښتنه وکړه چې پیر او پلور په افغانیو وکړي پیر او پلور کې افغانۍ وکاروي نو زموږ هغه دوره تېره شوه رئیس صاحب جمهور ته هغه اړخ چې متضرر و هغه اړخ چې د افغانۍ ثبات تاسې باور وکړئ زما په اند باندې پاسپورت او تذکره چې څومره مقام لري د یو انسان په معرفت او په هویت کې همدغه دومره مقام دغه مملکت ته رسېدلی که د یو چا په ژبه کې کالدارې او افغانۍ پرتې داسې فکر وکړي چې دوه تابعیت لري که یوازې افغانۍ لري په ژبه کې یو تابعیت لري د افغانستان که یوازې کالدار لري یوازې د پاکستان تابع زما په دا ځکه دا د هغه نمایندګي کوي زه وایم چې دا کار که چېرته هر افغان خپل ملي مسؤلیت وګڼي په دې کنفرانس کې د اقتصاد پوهنځي استادانو او نورو له لورې د کلدارو مخنیوي او افغانیو بشپړ چلند په موخه جوړې شوي طرحې هم ګډونوالو سره شریک شوې چې له مخې به یې یوه غوره طرحه د پلي کېدو په موخه وټاکل شي په یاد کنفرانس کې د ننګرهار پوهنتون د بېلابېلو پوهنځیو استادانو محصلینو او نورو ګډون کړی و